په روژه کې مخکې موږ تاسو ویلي وو بعضې قصدي شیان د سړي روژه ماتوي. ادخال لکه سګرټ یې وڅکول روژه ماته ده، کفاره په لازم ده. عود دې درته ودودول دوګی دې تیر کړ روژه په ماته ده. دلته بیا وی چې تحفه د صایم الدهن تیل عطر والمجمر په دغه روژه نه ماتېږي. ګل خوشبویي دې خوشبویه کړه، ورد ګل ګلاب دې بوی کړه، تا بدن ته چیتر داخلیږي نو روژه نه ماتېږي. عطر دې وویل خوشبویي راځي دماغ ته، خو بدن ته خو دماغ ته خو چی نه داخلیږي، او هغه ګربتې خو چې بله کې خپله لوګی نه ننوځي چې چای نه دي ننوتلي روژه نه مات. مجمر هغه سرخانه چې هغه سکروټ یې پکې اچوي بیا د عود لرګی په اچوي، دا یې تحفه ده. نه دا منه چې دا ورته روا ده. جومات کې بخور شوي دي ته ورننوتې جومات ته، خو مخکې مې ویلې چې روژه په ماتېږي، بیا په دغه صورتو کې دا روژه نه ماتېږي. دا بل باب هم تقریبا مخکې وایي ویلې شوی ده، عبارت یې وایي، خبره خلاصه.